د ادب تاریخ دورو ته کتنه: د ادب تاریخ، ادبي تاریخ او د ادبیاتو تاریخ په نومونو سره د ډېرو لیکوالانو لخوا مختلفې څرګندونې کېږي. ډېری تاریخ لیکونکي د ادبیاتو په تاریخ کې د تاریخ په کلمې باندې ډېر فشار اچوي او ادبیات هم د تاریخي پرنسپونو لاندې تر بحث او څېړنې لاندې نیسي. ډېری تاریخ لیکونکي او د تاریخ پلویان په دې هڅه کې دي چې د ادبي جریانونو پیدایښت، تکامل، لوړوالی او انکشاف د تاریخي شرایطو د محصول په توګه تحلیل او تفسیر کړي. دوهمه خبره دا ده چې ځینې لیکوالان، پوهان او د نظر خاوندان په دې نظر دي او د ادبي تاریخ په څېړنه او سپړنه کې زیات فوکس او فشار د ادب په نامه باندې اچوي او تاریخي شرایطو ته یې چندان پام نه کوي او نه یې په نظر کې نیسي. نو پر ځای یوه مهمه خبره دا ده چې د ادبي تاریخ یا د ادبیاتو په تاریخ کې باید په دې ټینګار وشي او په ډاګه شي چې باید لیکوالان او پوهان ادبیات د تاریخ، سیاسي، فرهنګي شرایطو په رڼا کې وڅېړي او د ادبیاتو خپلواکي هم په نظر کې ونیسي. د ادب تاریخ د دورو ټاکل: د ادب تاریخ د دورو ټاکل او بېلول هغه موضوع ده چې تر ډېره د کورنیو لیکوالانو ترڅنګ د بهرنیو لیکوالانو ترمنځ هم پکې اختلاف تر سترګو کېږي چې دوی هم خپل منځ کې سره هم نظره نه دي او بېل نظرونه لري. په انګریزي ادبي تاریخ کې یو معیار دا دی چې هره دوره یا عصر د یو نامتو استازي، شاعر یا لیکوال په نامه یادوي. ترڅنګ یې ډېری لیکوالان او تاریخ پوهان په دې نظر دي او ادبي تاریخ دورې د پیړیو په اساس باندې ویشي. دې ته ورته نور تاریخ پوهان او لیکوالان بیا د ادب تاریخ دورې د سبکونو په اساس تجزیه کوي او یوه دوره له بلې سره بیلوي. دې ته ورته د پښتو ژبې په ادبي تاریخ کې هم ډېری پیښلیکونو یعنې تاریخ لیکونو ادبي دورې په مختلفو طریقو کارولي چې تر ډېره په هغه دوره یا تاریخ کې د پښتو ژبې کوم شاعر او یا لیکوال او حتی ادبیاتو هم شتون نه درلود، ولې دوی په خپلو ادبي تاریخونو کې د یادو دورو یادونه کړې. دلته زه د پښتو ادبیاتو د پیښلیکونو یعنې تاریخونو د ځینو لیکوالانو نظریات رانقلوم او ګورو چې دوی یادې دورې څه ډول سره ویشلې او بیلې کړې دي. ارواښاد پوهاند عبدالحی حبیبي په خپل کتاب د پښتو ادبیاتو تاریخ کې د ادبیاتو تاریخي دورې په 4 برخو ویشي. لومړۍ دوره حبیبي صاحب د اسلام نه مخکې بللې. له دې خبرې څخه داسې معلومیږي چې حبیبي صاحب دا کار د پښتو ژبې موجودیت او نورو اریایي ژبو ترمنځ د پښتو ژبې د موقعیت د تثبیت په خاطر کړی وي. په هر حال حبیبي صاحب دویمه دوره د اسلام له ابتدا څخه شروع بولي چې تر 1000 هجري قمري کال پورې رسیږي. دریمه دوره له 1000 هجري قمري څخه شروع کیږي او په 1300 هجري قمري کال پای ته رسیږي او څلورمه دوره له 1300 هجري قمري څخه شروع کیږي او لا جریان لري چې د ختمېدو او پای ته رسیدو په اړه یې حبیبي صاحب څه نه دی ویلي. د حبیبي صاحب د دې نظر په اړه کاندید اکاډمیسن محمد صدیق روحي بیا داسې نظر لري او وایي چې د حبیبي صاحب د ادبي دورو په دې ویش کې د قدماوو لاره نیولې ده، په دې معنی چې د لغاتو، فلسفه، متلونه او ژبنۍ پوهنې هم د ادبیاتو یعنې بیلس لیټرز تر څېړنې لاندې نیسي. نو په دې حساب لومړۍ دوره په ادبي دورو کې نه راځي. همدارنګه د پښتو ادبي تاریخ یو بل لیکوال ارواښاد پوهنمل نور محمد غمجن تمایل په خپل کتاب په پښتو ادبیاتو کې د ادبي ټوټو ونډه او تاریخي سیر تر عنوان لاندې د پښتو د ادبي تاریخ په دورو باندې هم خبرې کړي او ادبي دورې په دا ډول ویشي. د پښتو ادبي تاریخ لومړۍ دوره له 2 هجري قمري څخه تر 950 هجري قمري پورې، دوهمه دوره له 950 هجري قمري څخه یعنې د روحاني نهضت څخه تر 1200 هجري قمري پورې نوې دوره پیل کړې چې بیا په افغانستان باندې د انګریزانو حمله یې معیار ګڼلی دی. بیا معاصره یا اوسنۍ دوره پیلوي چې له 1350 څخه پیلېږي. ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین بیا په ادبي دورو کې د اسلام څخه د مخه دوره حذفوي او پر ځای یې د پښتو ادبي تاریخ دورې 5 په ګوته کوي. د اوله دوره له 100 هجري قمري تر 1000 هجري قمري پورې یادوي او دوهمه دوره له 1000 هجري قمري څخه تر 1100 هجري قمري پورې بولي او دریمه دوره له 1100 هجري قمري څخه تر 1200 هجري قمري پورې یادوي او څلورمه دوره له 1200 یعنې 1250 هجري قمري څخه تر 1350 هجري قمري پورې او اخرنۍ یعنې 5مه دوره له 1350 هجري قمري نه را په دې خوا بولي.
له پورتنیو نظریاتو سره سره اکاډمیسن کاندید محمد انور نومیالی بیا د پښتو ادبیاتو لپاره په مجموعي توګه 3 دورانونه ټاکلي دي چې یو د شفاهي ادبیاتو دوران دی، بل د خوشحال د کتبي ادبیاتو دوران دی او دریم د معاصرو کتبي ادبیاتو دوران بولي. ښاغلی څېړونکی حبیب الله رفیع بیا دغه دورې په 14 دورو ویشلې دي او ارواښاد کاندید اکاډمیسن محمد صدیق روحي 15 کاله وړاندې د ادب تاریخ د لیکلو په اړه یو سیمینار کې د پښتو ادب تاریخ دورې په 3 ویشلې او د غونډې برخوالو لخوا ومنل شوې چې هغه په دې ډول وي: د پښتو ادبیاتو لرغونې دوره، منځنۍ دوره او معاصره دوره، چې تر ټولو دغه ویش سم و او له دې وروسته ټول ادبي تاریخونه تقریبا د همدې دوره بندۍ په اساس لیکل شوي دي. خو زموږ په اند که لرغونې یا لومړۍ دوره، دویمه یا کلاسیکه دوره او دریمه دوره ونومول شي بده به نه وي، ځکه که وروسته نورې دورې رامنځته کېږي د هغو نومونو ته به بله لاره خلاصه وي. د پښتو ادب تاریخ دورو عمومي ځانګړتیاوې: اول، پخوانۍ یا لومړۍ دوره. دغه دوره چې د 2مې هجري قمري پیړۍ له 2مې یا 3مې لسیزې څخه پیلېږي او د 10مې پیړۍ د نیمایي پورې دوام کوي، چې دغه دوره د محتوا په لحاظ تر ډېره د اوستا او ریګویدا له سندرو او ګاڅونو سره ورته دي. زیاتره ادبپوهان په دې اند دي چې د ریګویدا او اوستا سندرې او ګاڅونه د پښتو لرغونې سندرو سره د موضوعاتو او شکلونو سره ورته دي. د پخوانۍ دورې سندرې سوچه دي، د نورو ژبو کلمات پکې نشته. د غوریانو د واکمنۍ په بهیر کې د قصیدو جوړونه یو نوی پړاو ګڼل کېږي چې دغه قصیدو کې د پښتنو مشران او واکمنان د یووالي او قبیلوي ځواک د سمبولونو په توګه ستایل شوي. دغه شعرونه د پښتو د لرغونو اریایانو د سندرو وزن ساتي چې تر اوسه پورې پښتو شعر هم دغه ځانګړنې ساتلې دي، یعنې د عربي او فارسي شعر د وزن پیروي نه ده کړې، یعنې د شعر وزن د څپې د فشار او سېلابونو یعنې هجاو په تشمیر په اساس ټاکل کېږي. دویمه یا کلاسیکه دوره. دغه دوره د 10مې پیړۍ له نیمایي څخه پیل تر 14مې اسلامي پیړۍ تر 2مې لسیزې پورې دوام کوي، یعنې پیرروښان او خوشحال خان خټک دواړو د پښتنو د خپلواکۍ او ملي حاکمیت لپاره توده او سړه جګړه پر مخ بیولې ده. په لومړي سر کې روښانیانو د عرفان له لارې د خلکو د سیاسي شعور د پیاوړتیا وښولو لپاره ادبي اثار ایجاد کړل. د لومړي ځل لپاره شعري دیوانونه رامنځته شول. خوشحال خان خټک پښتو ادبیات د مضمون او شکل له پلوه غني کړل، چې د دغه دورې اثار د لومړۍ دورې له اثارو سره د شکل او مضمون له پلوه ښکاره توپیر لري. د افکارو ژورتیا، د تخیل رنګیني، د قالبونو تنوع د کلاسیکې دورې عمده ځانګړنې دي. او دا ښکاره خبره ده چې د روښانیانو عرفان، د خوشحال ملي احساسات، د رحمان ادبي بلاغت، د حمید او کاظم خان نازک خیالي لومړۍ ادبي دورې په اشعارو کې نه لیدل کېږي. دریمه یا معاصره دوره. دریمه یا معاصره دوره چې د 1911 عیسوي کال د سراج الاخبار دوهم ځل په خپرېدو سره پیلېږي، چې 3 مهم پړاوونه لکه روښانتیا پړاو، د ویښتیا پړاو، د وختون پړاو او کابل پړاو راوټوکېد، نو سمون پړاو به یې وبولو. د دې دورې ادبیات د منځنۍ دورې له ادبیاتو سره د شکل او محتوا له پلوه جوت توپیر لري، چې ناول، لنډه کیسه، آزاد شعر، ادبي ټوټه، طنز، تکل، ټپهیزه، درېواله، غزلیزه او نور